وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم رو پوښتنه کړې ده که یو ښځه د میړه نه طلاق وغواړي نو دغه کم مهر چې میړه ورکړی دا د ښځې حق کېږي که نه؟ محترمه، کله چې ښځه د میړه نه طلاق غواړي نو دې ته خلع ویلی شي. د خلع په صورت کې که دی همداسې طلاق ورکړي نو ښځه طلاقه شوه او مهر د ښځې حق شو. خو که سړی ورته ووایي چې زه تا هلته طلاق نه در کومه تر هغې پورې چې ته ما ته مهر واپس رانه کړې نو یا دومره پیسې رانه کړي نو بیا هغه پیسې اخیستل هم ورته جایز دي، او خو د مهر نه زیاتې پیسې به ترې نه اخلي. مثلا مهر 10,000 روپۍ دی او ته 8,000 روپۍ ما ته راکړه تا له به طلاق درکړم نو صحیح دی، جایز دی، ورته ته خلع ویلی شي. او یا ورته 10,000 راکړه، مهر مې چې درکړی هغه واپس راکړه، او ورته مهر دې واپس واله خو مال طلاق راکړه نو بیا جایز دی، څه مشکل نشته دی او مهر دې واپس اخیستلی شي. البته که ښځې د خوا نه مطالبه نه وي، خاوند ورته طلاق ورکړی وي نو بیا د ښځې نه مهر واپس نشي اخیستی.